نو دویم درس کې به CSS لینګویج مونږه پریکټیکلی سٹارټ کو. په تیر کلاس کې مونږه سلیکټر پیژندلی وو، پراپرټیز، ویلیوز، دا شیان وکنه، او د هغې سره څنګ کې مې تاسو ته سټایل شیټ تشریح کړي وو چې هغه په 3 قسمه. خیر زه به تاسو ته انټرنل سټایل شیټ باندې خبره وکړم او په دې کې به کار کوم. نور ستاسو چایز دی که انټرنل استعمالوئ که ایکسټرنل استعمالوئ، هر یو چیز کوئ. را به شو دا فایل به ځان سره سیو کو. سیو آز باندې به کلیک کو، ډیسکټاپ باندې به زه کلیک کوم او دې فایل ته به یو فولډر جوړ کو. دې ته به ورکو CSS سیکنډ به نوم دې ته ورکړم او دې ته به سیکنډ ډاټ HTML نوم شو او دې ته به HTML ولیکو. سیکنډ دا مثال ټایټل شو او دلته به راشو سټایل به ولیکو. type is equal to text, textless CSS او دا ولا ځان سره کلوز کو. بس همدا خبرې وي کنه. اوس خبره دا ده چې کوډ کې CSS چې کله موږ شروع کوو نو لومړی تاسو ته ما ویلي وو چې زه به تاسو ته د ټکسټ فارمیټینګ نه سټارټ کړم او په هغې کې اول ټکسټ دی او بیا ټکسټ دی او فونټ دی. دا دوه خبرې اول دي. نو که زه مثال دلته ولیکم هیډینګ 1 او دې کې یو جمله ما ولیکله، مثال ضیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساینس، دا جمله مې ولیکله او یو لاین مې واخیستو. بیا مې هیډینګ 2 ولیکل، ما پر ایگزامپل ولیکل ویب پروګرامینګ او دلته هغې نه وروسته پس زه رالم دې کې مې یو پاراګراف ولیکلو د مایکروسافټ ورډ د لارې مې دې ته لږ لیکنه راوړله. کنټرول C سره مې دا کاپي کړه او دا لیکنه مې دلته پیسټ کړه، دا مې کلوز کړه. عامه لیکنه شو ده او دې ته لږ ډیزاین د CSS د لارې ورکو. اوس نو زه به راشم اول به سټایل کې ودرېږو. که کلاس سلیکټر موږ شروع کوو نو دې دپاره به اول ولیکم ډاټ هیډ 1. زم دا هیډ 1 به دا موږ سره دی هیډ 1 خاصه په کار دی. اول خبره زه فونټ کېلم، فونټ به ولیکو. اول فونټ فیملی ده. فونټ فیملی دې ته ویل کېږي چې د دې دا سټایل به څنګه، مثال آیرل سټایل به وي. ته دا سیو که دا ریفریش که دې به آیرل سټایل وایي. اول CSS کې پراپرټي موږ سره د چی ده فونټ فیملی. دویمه خبره چې د موږ سره فونټ سټایل، فونټ سایز، د ټکسټ دا سایز به څونه وي 22 پکسل. دا ریفریش که دې هغه سایز به 22 پکسل راځي. بل موږ سره دی فونټ سټایل. د فونټ سټایل نه مطلب دا دی په دې کې موږ سره ایټالیک ویلیو شته دی. مطلب کله چې یو ویلیو څنګه کوو موږ ایټالیک کوو، دې لپاره دا استعمالو. ګورئ فونټ فیملی، فونټ سایز او بل فونټ او بیا په دې کې دی فونټ ویټ. په دې کې موږ سره دوه آپشن دي، بولډ او بولډر. یو لیکنه او دا خبره ته هیډینګ کې نشي استعمالولی ځکه دا هیډ په خپله بولډ دی. دا کولی شو موږ چې کې استعمال کو پاراګراف کې. ته راشي پاراګراف اوس ګوره دا به اټومیټیکلی بولډ. فونټ دې لپاره یوز کېږي، فونټ ویټ دې لپاره یوز کېږي چې کله ته غواړې یوه لیکنه څنګه کې. بل په دې کې دي فونټ ویریئنټ. فونټ ویریئنټ کې دي کې دوه آپشن دي، یو سمال کیپس دي یو نارمل دي. سمال کیپس څه ته وایي؟ مثال په ډول دا جمله ده، تا په ځینې حروف دې راواخیسته واړه دې کړه، ځینې دې غټ کړه. ضیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساینس داسې دې ولیکل. دې ستا دا لیکنه رالي او په غټو حروفو باندې راوړي. ګوره ښه هلته په وړو حروفو دي که نه، خو دلته په کومو حروفو دي؟ غټو. او دې کې یو کار دی چې دا لومړني حروف به بیا لږ غټ وي. دا فونټ ویریئنټ د دې لپاره یوز کېږي چې دلته خو ما صحیح ده دا په وړو حروفو لیکلي دي،
خو دې کې دا اولني حروف ما غټ لیکلي که نه نو دا لومړني حروف چې کوم غټ تا لیکلي دي سمال کیپس دا کار دی چې دا نور حروف به په غټو حروفو کې خو د دې دا سایز به د هغې نه لږ غټ ساتي دا سایز به د هغې نه لږ څنګه ساتي غټ به ساتي دې ته موږ څه ویلی شو فونټ ویلی د فونټ دا کلمه چې استعمالیږي دا موږ تر دې ځایه استعمالولی شو له هغې وروسته به دې کې موږ ویلی شو کلر دا هم فونټ پورې اړه لري مثال زم د دې باید بلو کلر وي نو دې به چې کوم دی د دې لپاره هغه کلر چینج کړي کلر به د دې چینج شي بیا دې سره څنګ کې موږ یو بل لفظ استعمالو چې هغې ته څه ویل کېږي ټیکسټ اول ټیکسټ څه شی دی ټیکسټ سره چې موږ یوز کوو ټیکسټ ډیکوریشن نه به زه والم زه دې کې 3 ویلیو دي نارمل انډرلاین مطلب دا دی چې د لیکنې څنګه شي انډرلاین دی شي د دې په ځای باندې تاسو دې ته یو بله ویلیو هم لیکلی شي هغې ته څه وایي اورلاین ورته وایي او نارملي خو دا چې نن مطلب څه شی دی موږ سره مطلب دا چې لاین دی نه وي موږ سره بس یو د دې نه پس په دې کې موږ سره دی ټیکسټ ټرانسفارم په دې کې څو ویلیو دي 3 اپر کیس یعنی په غټو حروف راوړل ټول دوهم پکې څه دی دوهم پکې موږ سره لوور کیس څه ته ویل کېږي ټول په وړو حروفو راوړل دې وړو حروف باندې ولې رانغله ځکه چې دلته ما یو خبره لیکلې فونټ پیرنټ دا خبره به لرې کړې راشي دلته اوس دا ریفریش کا ټول په وړو حروفو دي او بل پکې یو خبره بله موږ لرو هغې ته کیپیټلایز ویل کېږي کیپیټلایز دې ته ویل کېږي چې د دې لومړني حروفونه به څنګه وي دا به غټ وي لومړي حروفونه به یې غټ وي بل پکې موږ سره دي د ټیکسټ ډیکوریشن ټیکسټ ټرانسفارم او فونټ شی دی پکې دغه لین هایټ په دې کې نه استعمالیږي لین هایټ دې کې یوز کولی شو لین هایټ نه دا مطلب دی چې د لینونو ترمنځ باید څونه مسافه وي نو ته د لین ترمنځ مسافې لپاره ګوره زه هم دغه د لینونو ترمنځ مسافه راځي یا دې کې مثال موږ استعمالو ټیکسټ الاین دې کې 3 ویلیو دي جسټیفای لیفټ رائټ سینټر څلور ویلیو دي دا جسټیفای والی کلمه په HTML کې نه وه او دې کې شته یو به دې کې موږ سره دي هغې ته ویل کېږي ټیکسټ انډینټ دې ته ویل کېږي چې دا لیکنه باید لږ دې خوا شي د هغې لپاره 20 پکزل څونه چې ستا په کار وي هغونه واله ما خو د لومړني دغه کې ورکړه که نه دا دویم کې هغې ته لا موږ سټارټ کړی هم نه دی هیډینګ 2 دی که نه موږ سره زه به ولیکم هیډ 2 راشي دې کې کلاس سلیکټر دی نو کلاس از اکول ټو هیډ 2 دا به اوس هغې په ځای دې ته ورکولی شي نو دې ځای نه چې ته څونه ورته ورکړې 40 نو دا 40 والا ریفریش یې کړه مثال دا 50 60 په کار دی راشي دا لږ ریفریش کړه دا اصلا موږ سره به دې کې دا د 10 مې په کار دی راشي دا لږ ریفریش کړه ټیکسټ انډینټ دې ته ویل کېږي او یو دې کې هغې ته ویل کېږي لیټر سپیسینګ څه ورته ویل کېږي لیټر سپیسینګ د کریکټرو ترمنځ سپیس ورکوي مثال 10 پکزل د حروفو ترمنځ سپیس ورکوي 10 نه مثال 2 والا دا به ریفریش کړو
او یو پکې دی ورډ سپیسینګ. ورډ سپیسینګ څه ته ویل کېږي؟ لغاتونو ترمنځ سپیس 20 پکسل. بیا به د حروفو ترمنځ شی وي موږ سره سپیس 10 2 2 3 4 څونه چې په کار یې 0 نارمل دی دا شه. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو د ټیکسټ او د فانټ هغه آپشن چې کوم موږ استعمالو. then hide letter word spacing. دې کې نه فانټ شته سره کې نه ټیکسټ شته، خو دا د همدې ټیکسټ سره یو ځای څنګه کېږي استعمالیږي. بل پکې دی ټیکسټ شیډو. ټیکسټ شیډو نو سورې ورکولی شي 10 پکسل 10 پکسل 10 پکسل ریډ. درې طرفه مطلب دا دی چې درې سایډونه باید دې شیډو والي. ګوره د دې لیفټ رایټ بټم او درې سایډ دې طرف نه دې طرف نه دې طرف نه شیډو. څنګه شیډو پکار ده؟ ریډ پکار ده، ګرے کلر سره پکار ده، ټیکسټ ته شیډو سے سندیز کی ورته ورکړی دی. فار ایگزامپل 40 ښکاري شه د سورې که نه دا سورې ورکول دی چا کار شو؟ دا ټیکسټ شیډو. چې داسې هم لیکلی شو RGB 10 30 40 RGB ریډ ګرین بلو دا به تشریح کو چې دا څه کلرونه دي. کله تت پکاري کاما 0.3 ولیکه او دلته A اضافه که RGB A شیډو به راځي خو لږ تته. نو دا اصلا کې دا آپشن شو. او که دې ګر چاپېره بارډر پکار وي نو بارډر 10 پکسل سالډ د بارډر د نوم دی. سالډ د بارډر نوم دی. کم ماډل کلر کې راشي؟ ریډ کلر گرین کلر کې. نو راشي دا لږ ریفریش کا سایز 10 دی که نه 1/2 به یې ګر چاپېره بارډر. او که چېرته د دې بارډر سټایل داسې نه وي پکار نو دې ته موږ څه لیکلی شو؟ دا سټایل ګروپ. دا بیا غټ سایز کې شي بیا ته ښه پته لګېږي. دا به هماغه 10 والو چې لږ پته موږ ته صحیح ولګېږي. که دا سټایل هم نه وي پکار دې ورته څه لیکلی شي؟ ډاټډ. که دا هم نه وي پکار دې به څه لیکلی شو؟ ډیش. که دا هم نه وي پکار دې به څه لیکلی شو؟ انسیټ. که دا هم نه وي پکار بیا آوټسیټ. صحیح شو که نه؟ او که دا هم نه وي پکار بیا ورته څه لیکلی شو؟ وایه که نه سالډ خو موږ ویلې ګروپ شو سالډ شو انسیټ او سیټ بل ډیش ډاټډ همدغه شان د نور هم پکې شته. خو زه یو به استعمال کو پکې ډیش به استعمال سایز 1 کا وخت سره به نور هم را پیدا شي. دا لیکنه د دې بارډر سره باید لږ سپیس ولري نو پیډینګ ولیکه 10 پکسل. پیډینګ د بارډر سره څه کوي؟ لیکنې ته سپیس ورکوي. د بارډر او د ټیکسټ ترمنځ څه کوي؟ سپیس. څونه چې پکار وي داسې ورته ویلی شي چې 10 پکسل 20 پکسل 40 پکسل او 0 پکسل. څلور طرفونه مسافې ورکړه په مختلف سایزونو سره. د دې طرف نه مسافه زیاته د دې طرف نه یو قسم او دې طرف کې بیخي نشته. ګورئ 0 ده که
دا مثال موږ سره 10 شي دا نو سپیس د بارډر د لپاره پیډینګ چې دی څه لپاره استعمالیږي دا سپیس لپاره تاسو پوه شئ باندې او د بیک ګراوند هم ورکولی شي بیک ګراوند ګرے کلر شاته بیک ګراوند ټیکس کلر هم تیار ورکړی بلو دی دا د څنګه لو مونږه وایټ صحیح شو نو د بارډر د برکت ورته شاته سټایل هم ورکولی شو بیک ګراوند ته کېږي دا بیک ګراوند ټاپک دا به بیل ټاپک د نن زه ټیکس ټاپک کې لګیم ولا یوه نیمه خبره ورسره تشریح کوم را به وایو بارډر کې یو بله خبره ده بارډر ریډیوس بارډر ریډیوس ته ویل کېږي چې دا غاړې له ګول راشي 10 پیکسل نو راشي دا ریفریش کړه لږ دا غاړې وګوره ګول شي ښکاري درته او که موږ چې نه یو طرف نه ګول شي داسې میلی شو ورته چې بارډر reduce border bottom left reduce 10 pixel the bottom de left taraf re karna pure 10 na for example 40 pixel यो तरफ कदा आ पास तरफ हम दाल गोल रावली वेदे सोर्ट को border top reduce right reduce 20 pixel زم کله چې د اورګنایزیشن به د بیک ګراوند چینج نو درا شو لیکا ډاټ هیډ 2 هیډ 1 دلته به کالم کې اور بولی کی اور ورته بولی کی بیک ګراوند کا ماډل اورنج دا سیو کړه ریفریش هیڅ کله چې سره ټچ کیږو دا هغه بیک ګراوند څنګه کیږي چینج کیږي ټیکس کلر هم باید چینج شي ټیکس کلر باید موږ سره بلو راشي صحیح شو کنه نو دا خبرې دی بکی دا خبره خو زه بیا وروسته م وایو خو دلته بارډر تاسو پېژنده که نه ریډیوس څه لپاره استعمالیږي د دې لپاره چې دا غاړې څنګه شي ګول راشي نو د ټیکس مطابق آی تھنک نور په دې کې څه نشته همدا لاینونو ترمنځ سپیس دی جسټیفای دی سټایل ورکول دي بارډر ورکول دي رنګ ورکول دي دغه خبرې په دې ټیکس کې موږ سره شامل دي صحیح ده که نه په دې به تاسو پریکټس وکړئ بیک ګراوند ټاپک انشاءالله زه سبا تشریح کوم صحیح ده